السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ او روغ وایاست او د صحت جامې به په تن لري. او ملګرو، نن مې تاسو ته داسې ویډیو راوړې ده چې څنګه کولی شو چې د هرې ژبې ته په پښتو کې جواب ورکړو، یعنې انګلیش یا عربي ژبې ته په پښتو کې جواب ورکړو او د هغو په د هغوی ژبه انګلیش یا عربي یا د خپل ژبې ته راوړو پښتو ژبې ته. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو یو دوه اپلیکیشنه را ډاونلوډ کړئ. نو یو دی سویفټ ترانسلیټر، یو دی ګوګل کیبورډ. نو هغه اپلیکیشنان دغه دي، تاسې په دا مخ لیدلی شئ. نو ملګرو زه اوس ځم پلی سټور ته، طریقه یې درښیم. نو اوس اول به د ګوګل کیبورډ طریقه در وښیم. ګوګل کیبورډ، دا د ګوګل کیبورډ نوم ورته ولیکئ، او تاسو به هم ګوګل کیبورډ ورته ولیکئ. دغه دی ملګرو، تاسو یې لیدلی شئ. دغه اپلیکیشن دی، ما را ډاونلوډ کړی دی. نو ملګرو تاسو هم را ډاونلوډ کړئ، ګوګل کیبورډ په نامه دی. او بل بیا د سویفټ ملګرو لږ غلط شو. ملګرو بل دی د سویفټ ترانسلیټر په نامه دی. د سویفټ ترانسلیټر په نامه دی، دغه دی ملګرو، تاسې لیدلی شئ. دغه تاسې بیا را ډاونلوډ کړئ، دلته به ورته ولیکئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ سویفټ ترانسلیټر ورته ولیکئ. نو ملګرو اوس د زده کړې طریقه درښیم. اول راځم سویفټ ترانسلیټر ته. ملګرو اوس سویفټ ترانسلیټر ته چې رالاست، یو څه اشتهارات راوړي. نو ملګرو دا اشتهارات یې راوړم. نو ملګرو تاسو به دلته دغه دی مای لینګویج پر دغه ځای کلیک وکړئ. دلته پر دغه ځای کلیک وکړئ. لږ زه کلیک کوم. نو ملګرو دلته ستاسو ژبه چې هر شی هغه ژبه انتخاب کړئ. زموږ ژبه پښتو ده، زه پښتو ژبه انتخابوم. او دلته به په دغه دویم ځای کې دلته به هغه ژبه انتخاب کړئ چې تاسو یې ترجمه کوئ. نو زه دلته انګلیش ژبه انتخابوم. ملګرو د هغه وروسته به تاسو په دغه ځای کلیک وکړئ. نو زه پر دې ځای کلیک کوم. وروسته به بیا پر دا لاندې کلیک وکړئ. دلته چې مو کلیک وکړئ په دې کې به راسئ دغه ځای ته، دلته. نو ملګرو دلته به دغه اپلیکیشن دغه دی د سویفټ ترانسلیټر ووایئ او دغه به اجازه ورکړئ. نو ملګرو دا دی، وروسته به بیا په دغه ځای کلیک وکړئ. اوس نو زه په دغه ځای کلیک کوم. دا دی د اپلیکیشن، دا دی چلن شو. اشتهارات یې راوړم. ملګرو دغه دی، تاسې لیدلی شئ، دا دی چلن شو. او ګوګل کیبورډ به نو دا رقم فعال کړئ. اوس پر ګوګل کیبورډ زه کلیک کوم. دلته به تاسو راسئ، په دغه سر به کلیک وکړئ. دلته به پر بل ځای کار نه لري، د افزودنې صفحات دلته به کلیک وکړئ. دلته به تاسو هر څو ژبې چې مو په کار وي هغه ژبې په انتخاب کړئ.
نو دلته اوس ما نورې ژبې انتخاب کړي دي. نو اوس فارسي ژبه انتخابوم، پښتو ژبه مې انتخاب کړې، پښتو ژبه مې انتخاب کړې ده دلته. نو تاسې به هم هر څو ژبې چې اړتیا لرئ هغه ژبې به انتخاب کړئ، پښتو وي، فارسي، عربي، هغه ژبې به انتخاب کړئ. دلته اوس ما دا ژبې انتخاب کړې، نو دی بالا جوړ شو. نو اوس زه راځم دلته، اوس زه تاسو ته درښیم چې دې څنګه کار کوي. زه به دلته یې شمېره پیدا کړم. نو ملګرو دلته اوس زه راځم، دا دی ګوګل کیبورډ. نو اوس دی پر انګلیس ژبه ولاړ دی، زه انګلیس ته راوړم، پښتو ژبې ته. نو ملګرو تاسو په ژبه څنګه ترجمه کوئ؟ نو ملګرو تاسو به پر دغه درې ټکو کلیک وکړئ. زه اوس پر دغه درې ټکو کلیک کوم، وروسته به پر ترجمې کلیک وکړئ. دلته زه پر ترجمې کلیک کوم. نو اوس ملګرو زه په پښتو کې یو شی لیکم، هغه په انګلیس کې ورځي. اوس زه لیکم ښه راغلاست. دلته ویلکم ولیکل په انګلیس کې. نو ملګرو نورم تاسو لیدلی شئ. دلته اوس زه ورته لیکم زما نوم، زما نوم، مای نام دلته راوړم. نو ملګرو تاسو لیدلی شئ. نو دلته اوس زه یو بل توری هم ورته لیکم. دلته اوس ستاسو ورته ولیکل. ستاسو افغانستان به زه ورته ولیکم، ستاسو افغانستان. دلته نو یو افغانستان، دا ستاسو افغانستان. ملګرو اوس دلته د دې څخه به راووځو. اوس دا خو د ګوګل کیبورډ دغه صفاتونه. اوس ملګرو دا بل اپلیکیشن، اوس دا لیکنه تاسو ته ترجمه کوم. دلته ستاسو افغانستان دا دی ترجمه کړه. پر هرې لیکنې چې ونیسئ رقم لیکنې دلته نو دلته د یوټیوب د ګډون کوونکو ګروپ دا دی ترجمه کوي. نو ملګرو دغه دوه اپلیکیشنان تاسو را ډاونلوډ کړئ، تاسو په هرې ژبې کې خبرې په کولی شئ. نو ملګرو که ویډیو خوښه شول ویډیو لایک، او که زموږ د یوټیوب چینل ته اوس نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. خدای په امان.